أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. د سورة بقرة درشم نمبر آیات لفظی ترجمه او بیا ربط مناسبت مضمون د آیاتونو مبارکه او تشریح د مفرداتو و اذ قال ربک پوری شوی وا. دې ځای نه وروسته للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه د آیات مبارکه د مفردات و تشریح دا بیانولی شي. رازو لفظ د للملائکة للملائکة دا لفظ مفردن په قرآن پاک کې 14 کرتی او تسنیه د دغه لفظ ملکین 2 کرتی جمع د دغه لفظ ملائکه 3 کرتی په قرآن مجید کې ذکر کړل شوی دا. دا خو د دې لفظ مفرد تسنیه جمع داغی تذکیره شوله په قرآن پاک کې. لفظ د ملائکه وضاحت کوو هغه دا دی چې دا جمع د ملکون دی، دا جمع د ملکون دی او دغه لفظ بیا اولوکتون ناغستل شوی دی. اولوکتون خپل معنا رسالت ته ملائکه هم مختلفو کارونو تر سره کولو د پاره لګل کیږي، ځکه ملائکو ته ملائکه ویلی شي. دارنګه دا لفظ د ملکون ناغستل شوی دی. نو کچری دغه لفظ د ملکون نواغستل شي معنی بیا قوت ده. او دا تا لفظ په ملائکتون کې دا د پاره د مبالغی ده، تا د پاره د تانیس نه ده. اغه دا چې ملائکه نه مذکر دی او نه مؤنث، یو نورانی جسم ده مختلفو شکلونو کی راتلی شي. دا د لفظ د ملائکتون په اعتبار د اصل سره مونږه 2 خبرې بیان کړل. اوس په دې آیات مبارکه کې دی وایز یاد کا وخت قالا چې اویل ربک ربستا للملائکة ملائکتا. سوال دار ازی چې للملائکة د دې ملائکو نه د ځمکې ملائکه مراد دی، د اسمان ملائکه مراد دی او که د فضا ملائکه مراد دی؟ جواب د دې خبرې د پاره دا دی چې ټول ملائکه د ځمکې د اسمان للملائکة الفاظو کی مراد دی. انی جاعل یقینا ز پیدا کون کیم فی الارض پزمکه کی. جاعلنا د دې لفظ مونږه معنا وکړله پیدا کون کیم. اوس دا لفظ د جاعلنا چې مونږه معنا او ترجمه یې کوو په پیدا کون کی سره، نو دا ولې داسې معنا کوو؟ جواب دا دی چې جاعلون د جعلنا غستل شوی دی په معنا د خلقا پیدا کولو سره دی. دی وجنا جاعلون ترجمه مونږ کوو
په پیدا کون کی سرا یعنی خالقن. انی جاعل یقینا ز پیدا کون کیما فی الارض پزمکه کی. سوال دا راځي چې د پښتو ترجمې نه دا خبره ثابته شوه چې جاعلنا په معنا د خالقون سره ده. نو خالق لفظ قرآن مجید کی ولی ذکر نشولو؟ یا بداسی وایو چې د جاعلنا او د خالقون په مابین کې فرق څه ده؟ جواب د دې خبرې د پاره دا ده چې لفظ د جاعلون کی یا لفظ د جعل سره څه صفتی معنا مراد وی، خو خلق لفظ کی صفتی معنا نی مراد، اکثر هغه په انشاء پیدا کولو کې استعمالیږي. دلته کې پیدا کېدل سره د دې خبرې نه چې آدم علیه السلام با خلیفه وي، نو ځکه جاعلنا الفاظ مبارکه بیان شوله. هغه دا چې دلته معنا وصفی د خلافت مراد ده، ځکه جاعلون ده او خالقون الفاظ ندی. انی جاعلون یقینا ز پیدا کون کیما فی الارض پزمکه کی خلیفتن یو خلیفه. لپس د خلیفتون باندې نظر اچو. خلیفه مستر د دغه لپس خلفن خلافتن مستعملیږي. پخپله خلیفتون دا په وزن د فعیلتون سره ده او دې خلیفتون کی تا د پاره د مبالغې ده. که څوک پوښتنه وکي چې د خلیفه معنا څه ده، جواب دلته کې خلیفه یا معنا د رستا راتللو والا، دارنګي خلیفه ورستا کیدلو، دارنګي خلیفه د بل چا په ځای باندې قائم کیدلو. دا ټولې معناګانې په دې لفظ د خلیفتن کې پرتی دي. بیا دا وزن د فعیله لکه دلته کې خلیفتون هم ده، مبنی للفاعل مبنی للمفعول دواړه راځي. نو کچرته دا د مفعول په وزن سره شي نو خلیفتون به بیا معنا څه؟ انی جاعلون یقینا ز پیدا کوما فی الارض پزمکه کی خلیفه. خلیفه چې بل څوک په هغه پسې راځي. بیا سوال راځي چې د دې خلیفه نه مراد څوک دی؟ جواب مراد دغه خلیفه نه حضرت آدم علیه السلام دی او د آدم علیه السلام اولاد په دې وصف کې تابع د حضرت آدم علیه السلام دی. داود علیه السلام په باره کې هم دی، یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض. هغه ته هم خلیفه ویل شوي دي. دا خو مونږه د دې لفظ هغه اصلي معناګانې بیان کړلې. اوس ته خلیفه معروفه مشهوره معنا هغه دا ده د الله پاک د طرف نه په نفاذ د احکام حدود شرعیه کې او په اقامت دین کې چې څوک وي هغه ته خلیفه ویلی شي. دا وظیفه د هر نبی ده
آدم علیہ السلام اولنین نبی دے، زکا حضرت آدم علیہ السلام دا پارا انی جائل یقیننا ز پیدا کون کیم فی الارض پزمکا کی خلیفہ یو خلیفہ چی زما دا احکامو تنفیذ بکوی، زما احکام با پا خلقو باندی نافذوی. نو حضرت آدم علیہ السلام تا خلیفہ ولی ویل شوی دی؟ نو منگا جواب وکڑلو دا اللہ پاک احکامو پا تنفیذ کے دے گرزول شوی دے، دے پا صفت خلیفہ سرا مقرر شوی دے، زکا ورطا خلیفہ وائی. دویم آدم علیہ السلام تا ولی خلیفہ ویل شوی دی؟ جواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی آدم علیہ السلام تا خلیفہ پا دی وجہ باندی ویل شوی دی چی پا دی زمکہ کی دا آدم علیہ السلام نوڑان دی خلافت تا پیریانو و آغوی بغاوتون شروع کرلو، آغوی پسادات شروع کرلو. نو ملائکو پا ذریعہ باندی دا دوی خلافت ختم شولو، چونکہ آدم علیہ السلام دا ملائکو نا یا دا پیریانو نا رستا راغلے دے، پا دی وجہ باندی آدم علیہ السلام تا خلیفہ رستا راتلون کے بے معنی شی پختو کے. دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا توجیه پا بنیاد سرا خلیفہ چه دا پیریانو نا رستا راغلے دے، زکا آدم علیہ السلام تا ویل شوی دی. لفظی ترجمہ بدارنگی کهو خلیفتن رستا راتلون که یا رستا راغلے، دا معنی بشی دا چا دا لپس دا خلیفہ. انی جائلون یقیننا ز پیدا کون کے یم فی الارض پزمکہ کی خلیفہ یو پیسل کون کے، خلیفہ رستا رتلن کے، یا خلیفہ یو دا سی قوم چی یو بل پسی بورستا رازی. دا طولی لفظی ترجمی پا پختو کی اغدی دا چاچے منگا مخی تحقیق وکڑلو، داغی وضاحت مو وکڑلو، تر دیزے پوری دا دغا مفردات مبارکو تفسیر وکڑلے شولو. دین اولان دی مفردات مبارکہ دا آیات مبارکہ راخلو. قالو اویل ملائکو اتجعلو آیات ستا پیدا کئے فیا پد غزمک کی من اغچالرا یبسدو فیہا چورانی بکی پد غزمک کی ویسپکو تو یوی با الدماء وینی پنا حقا. یسپکو لفظی ترجمہ تو یوی با الدماء وینی پنا حق طریقی باندی. دا خبر دا چا دا؟ دا خبر دا ملائکو دے. سوالا کله چې زمونږ په معاشره کې یو تن یو کار کوي بیا د خپل کار اعلان وکي کشرانو ته چې زه خو داسې یو کار کوم، کشران راجګ شي ورته ووایي کله چې ته داسې کار کوې د دې نتیجې ډېرې خطرناکې دي، دا خرابتیا طرف ته خبره بوزي. نو د دې وجې نه دغه کشران چې کله خپل مشر ته وایي چې دا کار ته کوې نتیجه خرابه ده، دا مه کوه.
چاته چې داسې خبره وکړلی شي هغه د خپلو کشرانو اعتراض او تنقید متصور کوي چې ما باندې اعتراض وکړلو. راځئ دی آیات مبارکه ته. آیات مبارکه کې دی چې کله الله اعلان وکړلو بغیر د څه مشورې نه د ملائکو سره چې زه ځمکه کې پیدا کوم خلیفه. ملائکو په جواب کې دارنګي وویلې اتجعل آیات ست پیدا کوي فیا په دغه ځمکه کې من هغه چا لره یفسدو چې ورانۍ به کوي په دغه ځمکه کې ویسفکو تویوي به الدماء وینې په ناحقه. دا خو العیاذ بالله اعتراض د ملائکو دی د الله په فیصلې او د الله پاک په کار باندې. او ملائکې معصوم دي، ملائکې پاک دي، هغه داسې تنقید اعتراض نشي کولی د الله پاک د اجازت نه بغیر یو خبره نشي کولی. لب کشایی خلم نشي خوځولی په یو خبره باندې بغیر د اجازت الله نه. څنګه د آدم علیه السلام د خلافت په باب کې ملائکو داسې اظهار کړی دی اتجعل فیها من یفسد فیها. ځکه یو هغه تن چې د قرآن پاک سره ناشنایي هغه به ضرور به ضرور دا اعتراض کوي چې دا خو ملائکو په الله پاک باندې تنقید کړی دی العیاذ بالله، اعتراض کړی دی العیاذ بالله. دا یو اعتراض شولو. جواب ملائکه چې کله الله پاک په دربار کې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء الفاظ وایي دا اعتراض نه دی، دا د ملائکو یو سوال دی په طریقې د استفسار د حکمت سره. حاصل دا دی چې ملائکه موجود دي، معصوم دي، نو څنګه یو داسې مخلوق الله پیدا کی په دې کې به حکمت سي چې هغوی یفسد فیها ویسفک الدماء. نو موږ وایو چې دا استفسار د حکمت ته، سوال د حکمت ته. یا الله پاکا په دغه خلقت ته خلیفه کې څه حکمت ته؟ دا معنا ده. ورنه ملائکه عصمت د ملائکو دا په قرآن پاک کې سوره انبیاء 29 نمبر آیات، سورة تحریم 6 نمبر آیات لا یعصون الله ما امرهم. ملائکه د الله نه نافرمانی نه کوي، څه چې الله ورته فرمایي هغه کوي، د هغې نه مخ نه اړوي. قالو اویل ملائکو اتجعلو آیت ست پیدا کوي فیا په دغه ځمکه کې من یفسد فیها هغه څوک چې ورانۍ به کوي په دغه ځمکه کې. دلته یو بل اعتراض راځي چې آدم علیه السلام اولاد لا پیدا شوی نه دی. ملائکو د آدم علیه السلام اولاد لیدلی نه دی. څنګه ملائک وایي اتجعل فیها من یفسد فیها؟ د فساد نسبت ورته کړی دی، د ظلم نسبت ورته کړی دی. آیا ملائکو ته علم غیب و چې هغوی وایي من یفسد فیها؟ جواب د دغه اعتراض نه دا دی الله پاک د طرف نه ملائکو ته اطلاع ورکړل شوی و، خبرداری ورکړل شوی و
چې داسې یو مخلوق الله پیدا کوي یفسد فیها ویسفک الدماء، نو ځکه دوی د دغه حکمت د پوښتنې په باره کې یفسد فیها ویسفک الدماء الفاظ ذکر کړل. علم غیب نه دی بلکې دوی ته ویل شوي وو. دا یو اعتراض او داغي یو جواب. دا هم دغه اعتراض دویم جواب دا دی، زمکه کې د آدم علیه السلام د خلقت نه وړاندې پیریان وو، هغوی ډیر فسادونه کړي وو، ظلمونه کړي وو. زمکه اختیارات الله ته نه واغستل. دلته کې ملائکو قیاس ته غایبینو کړی دی چې اولاد د حضرت آدم علیه السلام دی. دا غایب و، دا لا موجود شوي نه دي په حاضرینو تیر شو باندې چې هغه جنات او پیریان وو. څه معنا یا الله، ته کله چې ځمکه کې داسې مخلوق پیدا کړې چې هغه به هم په شان د پیریانو فسادونه کوي، نو یا الله دې کې حکمت څه دی؟ من یفسد فیها ویسفک الدماء پیدایش لره چې دوی ته پیدا کړي. دا یو اعتراض، داغي دو جوابونه. دریم جواب د دغه اعتراض نه دا دی، ملائکه ولی وای آدم علیه السلام اولاد په باره کې یفسد فیها ویسفک الدماء، دوی ته خو علم الغیب نه و. جواب دا دی، کله چې الله پاک فرمایله انی جاعلنا یقینا ز پیدا کوما فی الارض پزمکه کی خلیفہ، کله چې لفظ د خلیفہ ذکر شو ملائکو لفظ د خلیفہ ته وکتله، وی ویلې چې خلیفہ خو هغه چاته وایي چې قضیې د فسادونو، قضیې د ظلمونو دا حل کوي، ظالم او د مظلوم، د مفسد او د مصلح په منځ کې فیصلې کوي. نو دا خو به داسې خلک یفسد فیها ویسفک الدماء، نو د لفظ د خلیفه نه یې دغه خبره در کړې اغستلې وه چې کوم مخلوق پیدا کوي الله پاکه هغه به هم یفسد فیها ویسفک الدماء قضیو کې راګیر وي، ځکه یې دغه الفاظ بیان کړله. لنډه دا چې یو سوال و چې دوی د پاره خو علم الغیب نه و، او د دغه یو سوال درې جوابونه مونږ بیان کړله تر دې ځای پورې. اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء تفسیر او تشریح شوله. دلته کې یو بل اعتراض واردېږي، تا مخکې په دې خبره باندې دلایل پیش کړل چې ملائکه معصومی دي، یعنی د وړو ګناهونو د غټو ګناهونو دواړو نه پاکي دي. غیبت خو ګناه کبیره ده، غیبت خو حرام ده. وګوره ملائکو غیبت کړی ده. څنګه غیبت کړی ده؟ جواب، کله چې ملائکه د آدم علیه السلام د اولاد په باره کې وایي من یفسد فیها ویسفک الدماء، په دې ټیم کې آدم علیه السلام اولاد غائب دی، موجود نه دی. څوک چې چاته فسادی وایي د ده په آدمی موجودګۍ کې، یا ورته قاتل وایي د ده په آدمی موجودګۍ کې، نو هر سړی په هغې باندې خفه کېږي. دې ته ویل کېږي غیبت. لکه حدیث مبارکه کې دی غیبت څه ته وایي؟ ان تذکر اخاک،
چې ته د خپل ورور مسلمان آدمی موجودګۍ کې چې دی غیر حاضر دی ته د بیان کوي او په هغه بیان باندې دی خفه کېږي دې ته غیبت وایي. زمونږ خلک غیبتونه کوي او بیا وایي چې دا غیبت نه دی حقیقت دی. مونږ هم وایو چې دغه حقیقت یعنی دا نقصان پم دغه سړی کې شته خو کله چې مونږ بیانوو دی پې خفه کېږي. د ده خفه کېدل دا دلیل ده چا دی د دې خبرې دی چې دغه خبره مونږ کوو دا غیبت دی. نو کله چې ملائکه آدم علیه السلام اولاد په باره کې یفسد فیها ورانکاری وایي و یسفک الدماء ظالمان قاتلان وایي او هغوی موجود نه دي دا نه دی مگر غیبت دی. ملائکه څنګه غیبت کوي؟ ملائکه څنګه غیبت وکړلو؟ من یفسد فیها و یسفک الدماء. جواب منګه مخکې ویلی دي غیبت هغه وخت کې دا جوړېدلی شي چې د ملائکو مقصد توهین د غایبینو چې آدم علیه السلام اولاد دی د آدم علیه السلام د اولاد توهین سپکاوی مقصد وي. د دوی توهین دارنګې سپکاوی دلته مقصد نه دی بلکې الله پاک په دربار کې سوال کوي د حکمت د خلافت په باره کې. یا الله داسې مخلوق چې یفسد فیها و یسفک الدماء فسادیان دي ورانکاری دي دا ته خلیفه جوړوي سره د دې خبرې نه چې داسې مخلوق موجود دی چې هغه نه فساد کوي او نه ظلم کوي. نو ځکه دې ته مونږه غیبت نه وایو دا استفسار سوال او پوښتنه د حکمت دی. دویمه دارنګې زمونږه د احادیثو د صحت دارنګې هغه خبرې چې هغه موضوعي دي یا ضعیفې دي د هغې په باب کې بحث ته اسماء الرجال لرو. لکه که چېرته مونږه د مسلم شریف مقدمه وګورو هغې کې د راویانو څه حالات بیان کړي دي. عبدالله ابن مبارک قول نقل کړی ده لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. که چېرته دین کې سند نه وای نو د چا چې څه خوښه وای هغه به ویل هغې ته به خبرې د دین ویلی. نو دغه اسماء الرجال په زرګونو کسان داسې دي چې د هغوی نومونه ثبت دي د هغوی تقوا د هغوی پرهیزګاري دا ټوله نقل کړل شوې ده. بیا په دې اسماء الرجال کې داسې خلک چې د هغوی متعلق د امت د جرح او د تعدیل علماء کرامو تفتیش او تلاش کړی دی د هغوی کمزورۍ معلومې کړي دي. نو بعضې راویانو ته ویلي دي چې دا کذاب دی بعضو په باره کې لیکلي دي چې وضع دی ده به د ځان نه احادیث چې د جوړولو. نو دام غیبت کې نه راځي چې یو سړی ووایي چې دغه وګوره د دغه کسانو حالات را نقل کړي دي او بیا دوی ته دروغجن وایي دوی ته وضع وایي. دا غیبت نه دی بلکې دا خدمت ته چا دی خدمت ته دین دی تحفظ د دین دی.
عبدالله ابن مبارک خو ځکه فرمایي که سند نه وای نو د چا چې څه خوښه وای هغه به ذکر کوله. نو مونږ دا خبره کوله چې اسماء الرجال په کتابونو کې چاته دروغجن ویل شوي دي، چاته وضع ویل شوي دي، چاته څه نسبت شوی ده، هغه غیبت نه دی، هغه حفاظت د دین دپاره چې دین دا په مضبوطو بنسټونو باندې ولاړ دی. د دې چې څومره نقل کوونکي دي هغه ډیر پاک خلک دي. لکه د یو محدث متعلق راځي، هغه د احادیث په باب کې مشهور و احادیث به یې تنه خلکو نقل کول. نه یو بل محدث د هغه خواته ور روان و چې څه حدیث مبارکه ته نه واوري. نو د چا خواته چې ورځي دغه طالب د دغه محدث خواته، نو څه ګوري چې هغه محدث نه آس تښتېدلی دی، لمن یا کپړې تشه ورته نیولې ده، هغه اس په همدغه کپړه او په دغه تشه لمن باندې دوکه کوي، ځان ته یې راولي چې هغه ونیسي. نو کله چې دغه منظر ولیدلو دغه طالب العلم ته نه لاړلو د دې خبرې دپاره چې زه د ده نه څنګه دین زده کړم. دی یو حیوان ته دوکه ورکوي، کیدای شي دی په باب د احادیثو کې په باب د دین کې دی چېرته دوکه ونه کړلی شي، خلکو ته دوکه ورنه کي. نو زه د ده نه احادیث نه اخلم. امام بخاري رحم الله څومره پاکه هستي ده. کله چې دی بغداد ته راتلو مور ورته خرچه تیاره کړله، پیسې ورله ورکړلې 1000 دیناره. 1000 دیناره په هغه ټیم کې ډېر لوی شی و. نو کله چې په کشتۍ کې امام بخاري رحم الله د مرکزي اسیا نه عراق طرف ته روانېدلو، یو سړی ورخوږ شولو، خوا کې ورسره کېناستلو او ده ته نرمې د شفقت خبرې شروع کړلې چې ته څوک یې، په څه کار پسې ځې، څه د غرض او څه د مقصد ده. نو نیکان خلک په زړه کې چې څه لري هغه په خوله باندې هم راوباسي، بل چاته یې وایي، هغوی د زړه او د خوله خبره یوی. امام بخاري رحم الله ورته فرمایي دغه سړي ته زه د علم حاصلولو دپاره ځم، زه د علم د حصول دپاره روان یم. مخکې به د علم دپاره ډېر لوی لوی منزلونه خلکو کول. امام ابو حنیفه رحمه الله 4,000 استادانو نه علم حاصل کړی ده. امام ابو حنیفه رحمه الله د 4,000 استادانو نه علم حاصل کړی ده. نو دغه سلسله کې حضرت امام بخاري رحمه الله دام روان دی چاته عراق ته. د محدثینو پاکوالی، د هغوی امانت او صداقت، د هغې دپاره دغه واقعه بیانوو. نو دا سړی ورته وایي چې څومره وخت به تېروې. امام بخاري رحم الله وقت ورته بیان کړی دی. دا سړی ورته وایي چې تا سره خرچه شته. امام بخاري رحم الله ورته فرمایي او ما ته مې مور 1000 روپۍ راکړي دي، 1000 اشرفۍ راکړي دي. دا سړی ډېره بد اخلاقه او دغه سړی ډېر حرام خور و. کله چې دا خبره واورېدله نو سهار په ټیم کې خلک چې کله را بیدارېدل دې سړي چغې کړلې او دا الفاظ یې وویلې چې زما نه پیسې ورکې شوي دي، ما ته زما پیسې راکئ، که نه راکوئ ستاسو د ځانونو او ستاسو د سامانونو به تلاشي اخلمه. کله چې دې سړي دا اعلان وکړلو امام بخاري رحم الله پوه شولو چې دا خو هغه حرام خور شخص دی چې زما د پیسو دپاره یې پروګرام جوړ کړی دی. یو طرف ته به رانه پیسې واخلي، بل طرف ته به مې په غلا باندې تهمتي کی. نو ډېر په آرامه او ډېر په فراست سره او خیارتیا ذکاوت سره امام بخاري رحم الله
د کشته د دغه طرف نه روان شولو، بل سر د کشته ته ورسېدلو. خپلې پیسې راواغستلې، ټولې دریاب ته ورګزار کړلې. نو دغه سړي بیا اعلان وکړلو چې زما پیسې راکې، که نه راکوئ نو زه ستاسو تلاشي اخلمه. خلکو د سورلۍ والا ورته وویلې چې تلاشي واخله، ستا پیسې موږ نه دي اخیستلي، ځکه هغوی خو په خپل ځان باندې اعتماد و چې موږ خو غلا نه دی کړی. تلاشي شروع کړله، ټولې تلاشي کړله. آخر امام بخاری رحم الله ته خبره راورسېدله. دې سړي خو دا ګمان و چې زر اشرفې د ده سره موجودې دي، نو دغه زر اشرفې به هم ته نه واخلمه په ډېره اسانه طریقه، او څوک لري هم نه چې د ده دفاع وکړي. کله چې امام بخاری رحم الله ټول سامان یې تلاشي کړلو، امام بخاری رحم الله جیبونه او دارنګې د بدن کپړو کې تلاشیانې واغستلې. نو دې سړي پټ په غوږ کې امام بخاری ته وویلې چې هغه 1000 روپۍ اشرفۍ هغه تا څه کړلې؟ امام بخاری رحم الله ته فرمایي و ظالمه، هغه مې ستا د ظلم د وجې نه دریاب ته ګزار کړلې. و چې ولې دې ګزارولې؟ وی دا پیسې مې ځکه ګزارولې، زه د احادیثو طالب یما، زه به په آخره کې د احادیثو استاذ جوړېږم. که چېرته زما دا پیسې تا زما د سامان او زما د جیبونو نه برآمد کړې وای، نو په ما باندې به د غله ټاپه لګېدلې وای، ما ته به د سارق او د غله نسبت کولو، او د احادیثو فن د شریعت احکام دا ډېرو پاکو استیو په وساطت باندې راغلی دي. نه مې غوښتل چې د احادیثو په باب کې په ما باندې جرح وشي، زما د مال د ډېر تاوان شوی وي، زه د ډېر مشقت او تکلیف سره مخامخ شم، خو چې زما په جامه باندې دا تور داغ چېرته ونه لګېږي چې دا هغه سړی دی محمد بن اسماعیل البخاري چې د غلا کړی وای. دې ته ویل کېږي اسماء الرجال. او د دوی دا حالات چې کله بیانېږي، د دوی موازنه کولی شي په هغې کې د ضعیفو کسانو، د ثقه او د قوي کسانو چې کوم بعض ته هغې ته اسماء الرجال وایي، او دا تقریبا 50,000 کسان دي چې د هغوی ټول حالات زمونږ سره ثبت دي، هغه ښکاره کړل شوي دي، واضح کړل شوي دي. بیا په صحابه کرامو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره حجۃ الوداع په موقع باندې 1,40,000 کم او بیش صحابه وو، خو زمونږ سره حالات د 11,000 صحابه کرامو ثبت دی. تفصیلی حالات هغه د 7,000 نه واخله تر 9,500 صحابه کرامو پورې دي. نو یو سوال راځي چې دا نور صحابه کرام څه شوله؟ جواب دا دی چې دغه صحابه کرام د دنیا کونج کونج ته او د دنیا ګوټ ګوټ ته تللی دي، د الله پاک دین، د الله پاک وحدانیت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د خپل سر په قیمتونو باندې رسولې دی دنیا ته. نو ځکه د دغه صحابه کرامو حالات زموږ سره درج دی لکه اسد الغابه. ونحنو منگا نسبحو پاکی بیانو بحمدکا سرد سناستانا ونقدسو لکا یادو تا پا پاکی سرا ونقدسو لکا د دې لفظي معنا یاد کړئ. ونقدسو لکا یادو مونږه تا په پاکوالی سره. دلته یو اعتراض دی، حاصل د اعتراض دا دی، ملائکو د آدم علیه السلام د اولاد په باره کې من یفسد فیها یو فساد بیان کړلو، دویمه ویسفک الدماء دویمې د
قتل او قتال خبره وکړله او د خپل ځانونو په باره کې یو نسبح تسبیح لفظ بیانوي، دویم بحمدک د حمد، دریم و نقدس لک د تقدیس لفظ. نو دا څه وجه ده؟ جواب د آدم علیه السلام اولاد په باره کې یفسد فیها ویسفک الدماء، دا دوه خبرې ځکه کوي چې حق تلفي د چا حق پیمال کول دا په دو طریقو سره دي. یو حقوق الله کې دي چې حق تلفي وکي، دویم حقوق العبادو کې دي. د دې بیا په خپل انواع او د هغې افراد ډیر زیات دي. نو ملائکه یفسد فیها اشاره وکړله یا الله داسې مخلوق پیدا کړي چې ستا حقونه به پیمال کوي. ویسفک الدماء، دا دویم لپس کې اشاره وکړله یا الله ته داسې مخلوق پیدا کړي چې هغه به حقوق العباد پیمال کوي، ظلم به کوي، بربریت به کوي. پاتې شولې ملائکې هغوی دلته کې درې خبرې بیانې، یو تسبیح ده، دویم بحمدک تحمید ده، دریم نقدس لک تقدیس ده. دا ولې؟ یو د الله پاک صفات سلبیه دي، لکه مونږ وایو الله شریک نه لري، الله د بې وسۍ نه پاک ده، الله د کمزورۍ نه پاک ده. دویمه ثبوتی صفتونه د الله پاک دي، او دغه ثبوتی صفتونه یو جمالیه دي لکه بحمدک یې دلته بیان کړلو، دویمه تقدیس جلالیه دي هغه یې ونقدس لک الفاظ سره بیان کړلو. نو دا درې خبرې د ځان متعلقه، دو خبرې د آدم علیه السلام د اولاد متعلق وکړلې. ونحن نسبح بحمدک، مونږه لفظي ترجمه وکړله. دلته کې یو اعتراض دی، اعتراض دا دی نحن نسبح بحمدک، دا خو ملائکو د خپلو ځانونو تزکیه وکړله، دا ملائکې په خپل کار باندې فخر کوي. څوک چې د خپل ځان تزکیه کوي، څوک چې افتخار کوي په خپل عمل باندې، دا د تکبر د وجې نه کوي. تکبر خو حرام دی، حرام په کبایرو ګناهونو کې. ملائکه د تکبر نه پاک دي. څنګه ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك الفاظ وایي. جواب دا تزکیه چې څوک کوي دا دوه قسمه مخلوق دی. یو هغه دی چې هغه د هر قسم ګناه نه پاک وي، دویم هغه دی چې هغه ګناهګار وي. ارابه شو ملائکو ته، ملائکې د خپلو ځانونو تزکیه کولی شي. ولې کولی شي؟ ځکه ملائکې د تکبر نه، ملائکې د فخر نه معصوم دي، پاک دي. هغه دا ویلی شي چې مونږه ښه مخلوق یو، مونږه پاک مخلوق یو، مونږه صفا مخلوق یو. دویمه انبیاء کرام هغه هم د خپلو ځانونو تزکیه کولی شي. که نبي خپله تزکیه ونه کي نو خلک به څنګه ورباندې ایمان راوړي؟ نبي هم د خپل ځان تزکیه کولی شي. سواله ولې د خپل ځان تزکیه کولی شي، پاکواله بیانولی شي؟ خپل ځان متعلق فرمایي چې زه پاک یما، زه صفا یما، زه امانتدار یما، زه دیانتدار یما، زه صداقت والا یما. دا تزکیه انبیاء کرام ولې کولی شي؟ جواب لکه څنګه چې ملائکې معصومې دي، دارنګې زمونږ عقیده ده، زمونږ نظریه او ایمان دی چې انبیاء کرام هر قسم صغایر وړو ګناهونو نه، هر قسم کبایر غټو ګناهونو نه پاک دي، صفا دي. هغه د خپل ځان تزکیه کولی شي. د ملائکو نه علاوه
د انبیاء کرامو نه علاوه نور چې څوره مخلوقات دي دا د خپل ځانونو تزکیه نشي کولای. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تزکوا انفسکم الله عالم باهل البر منکم. خداوند کریم وایي تاسو کې تقوادار خلک پیژني، د خپل ځانونو تزکیه مکوئ. نو مونږه د خپل ځانونو تزکیه نشو کولای. ولې؟ ځکه مونږه معصوم نه یو. ولې؟ مونږه د تکبر او د فخر د ریاکارۍ د سمعت نه زمونږه تضمین نشته. صرف ملائک، صرف انبیاء کرام هغه د خپل ځانونو تزکیه کولی شي. نو ځکه ملائکو دا کړې ده. دویمه دا تزکیه نه ده بلکې بیان د حقیقت حال ده. په وقت ذکر د طرفینو کې د پاره د علت ته ترجیح یا الله پاکا یو طرف ته فسادی مخلوق ده چې پیدا کړي، بل طرف ته پاک مخلوق ده چې موجود ده. سره د دې خبرې نه چې پاک مخلوق موجود ده ولی ترجیح ورکړلی شي چا لرا؟ فسادی مخلوق لرا د خلافت لپاره. یا الله دې حکمت باندې مونږ نه پوهیږو، یا الله دا حکمت مونږ ته وخت ښکاره کا. نو دا تزکیه نه ده بلکې علت ته ترجیح دپاره بیان کړل شوی ده. سواله ملائکه معصوم دي خو په عصمت الهی سره، یعنی ملائکه په هیڅ ګناه باندې قدرت نه لري. انسان یو طرف ته نیکی کوي، بل طرف ته د قدرت په ګناه باندې شته، د قدرت پر رشوت اخیستلو شته، د غیبت کولی شي، د ریا کولی شي، د سمعت کولی شي. ملائکه هیڅ قدرت نه لري چې غیبت وکي، هیڅ قدرت نه لري چې بغاوت وکي، هیڅ قدرت نه لري چې دروغ وایي. نو کله چې ملائکه معصومی په عصمت الله دي، الله یې د ګناهونو نه ساتي، الله یې په عبادت باندې لګولي دي. ولی دوی خپل ځان په باره کې وایي نحنو نسبح بحمدک، ولی د خپل ځان په باره کې وایي ونقدس لک. جواب کله چې یو کار د چا په اختیار کې نیوي د الله پاک په اختیار کې، نو تحدیث بنعمت په تور سره ځان ته نسبت بیا کولی شي. لکه وګوره د بلقیس تخت سلیمان علیه السلام غوښتلو چې دا زما مجلس ته حاضر کړلی شي. یو ته یې وویلې چې ته به څومره وخت کې راوړې، هغه څه وخت بیان کړلو. سورې نمل 50 نمبر آیات کې به راشي. سلیمان علیه السلام یا د سلیمان علیه السلام په لشکر کې یو ولی هغه دارنګې وایي انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. نو دای په طور د تحدیث بنعمت سره ویلی دي چې زمونږ په اختیار کې نه دی، لیکن دا د الله جل جلاله په اختیار کې دی. ونحن مونږه نسبحو تسبیح وایو بحمدک سره د ستاینې ستانه، ونقدسو یادو تعالی را په پاکی سره یا الله پاکا. قال ورته او فرمایل الله جل جلاله انی عالمو یقینا زخ پویږم ما لا تعلمون پات سباندی چې تاسو نه پویږئ. ملائکو سوال وکړلو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الله پاک د طرفنا جواب ورته کیږي انی اعلم ما لا تعلمون. دی جواب تا جواب اجمالی ویلی شي. استخلاف تا آدم علیه السلام په باره کې موږ به داسې ووایو چې د دې جملې مبارکې مضمون جواب اجمالی فی استخلاف آدم د آدم علیه السلام د خلافت په باره کې اجمالی جواب
هغه دا چې الله پاک ورته فرمایي انی اعلمو زه ښه پوهیږم. ښه لفظ ولې وایو؟ ځکه دا صیغه د اسم تفضیل ده. ما لا تعلمون په هغه څه باندې چې تاسو نه پوهیږئ. نو دا جواب شولو اجمالا. را به شو لفظ د چاته؟ لفظ د انی اعلمو ته. انسان یا خو علم راوړي په چا باندې؟ ماضی باندې چې هغه مطالعه کی، د هغې حالات ورته بیان شي. دویمه انسان علم حاصلیږي په حال باندې، موجوده حالاتو باندې چې دی په خپله ییني یا دی په خپله اوري. دریمه دا راتلونکي حالاتو خبره ده. راتلونکي حالات هغه چاته معلوم دي تفصیلا؟ صرف الله جل جلاله ته. نو دلته موږ دارنګي وایو قال اویلې الله جل جلاله انی اعلم یقینا زخ پویږم ما لا تعلمون په څه باندې چې تاسو نه پوهیږئ. حاصل دا دی چې الله پاک ما کانا تیر شوي حالات، ما یکونو آینده حالات، ما کائنون موجوده حالات ټول باندې تفصیلا دا غي په ذره ذره باندې الله پاک پوها دی. نو ملائکو ته اجمالی جواب ورکړل شولو اعلم ما لا تعلمون، چې د آدم علیه السلام خلیفه ګرځولو کې الله پاک چې کومه فلسفه کې ښودلې ده، کوم حکمت کې ښودلی دی، هغه حکمت باندې تاسو نه پوهیږئ. دا جواب شوله اجمالا. آینده آیات مبارکه کې وعلم آدم الاسماء كلها، آلته به د حضرت آدم علیه السلام د خلیفه ګرځولو په باره کې جوابي عملی تفصیلی مخې ته راشي. هغه به انشاء الله په آینده آیاتونو مبارکو کې بیانوو. قرآن مجید هغه کتاب دی چې د ټولو علومو د پاره منبع ده، ټولو علومو د پاره سرچشمه ده، ټولو علومو سرچینه د قرآن پاک نه اخلي. دا د هر نارینه، هر زنانه، هر عمر رسیده، هر ځوانه چې هغه عاقل وي، هغه پوه وي، د هغوی ذمه داري دا دی چې د قرآن پاک الفاظ، د قرآن پاک په الفاظو باندې علم راولي، قرآن پاک صحیح تلفظ کی، معنی زده کول ور باندې واجب دي، سنت نه دي، مستحب نه دي، واجب دي که یاد نی. نبی الله پاک په نیز باندې خامخا سوال او پوښتنه به د هغې کولی شي. ځکه خو مونږ په دعاګانو کې وایو یا الله دا قرآن پاک زمونږ دپاره شافع مشفع کې، شافع په هغه صورت کې کیږي دغه قرآن مجید چې مونږ الفاظ صحیح کو، معناګانې زده کو، عمل ور باندې وکړو. دا درې حقونه د قرآن پاک هر نارینه زنانه باندې فرض دی، هر نارینه زنانه باندې واجب دی. الله دې مونږ د دغه حقونو په باره کې موافق ولري او موږ سره د الله پاک د رحم معامله وکړي چې قرآن پاک زده کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.